السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره په فیسبوک کې د تجارت او د کاروبار د برکت دپاره مولانا بجلیګر صاحب یا نور علما کرام هغوی څه بعضې وظایف ښیي او بعضې ایتونه ښیي او یو قسم یې پرې خوړلی وي چې یاره دا دې کې خامخا دا برکات شته او دا مشکلات پرې حل کېږي. نو که دا سړی دا وظیفه کوي نو د دې شرعي حکم څه دی؟ جناب عالی دا چې کوم وظایف په دې فیسبوکونو کې او وټساپونو کې تاویږي راتاویږي موږ ته هم کله خلک راولیږي که نه، نو دا تجربات وي. صحیح دی، دې ته تجربه نو دا تجربات دي. صحیح دی، او تجربه ځوانې غالب پیدا کوي، یقین نه. تجربه کې دا ضروري خبره نه وي چې د یو سړي مشکل په حل شي دا بل هم په حل کېږي. ځوانې غالب دی ګمان دا کېږي چې یاره انشاءالله چې دغه یو ملګري حل شوی دی د دې بل به هم حل شي، خو ضروري نه ده، خامخا نه ده. نو دا خلاصه د خبرې به دا شي چې دا تجربات دي. او اصل کې زما یو ملګری و، هغه د عامل و، دا تعویزونه مویزونه به یې کول د بلوچستان و د ژوبو. هغې ځای نه راغلی ولته یې مونږ سره ریاضي ویله، خلاصة الحساب او بسباب او یو 3 کتابونه یې ما سره ویلي و، تشریح الافلاک. نو دا هغه به دا تعویزونه کول ما ته ډېر خوند یې نه راکوه. خو یو ځل یې تلي و حقاني ته، اکوړي ته تلي و حقاني مدرسې ته، نو هلته بیا مکتبي دي، هغې مکتبو ته ورغی، ما ته یو کتاب یې راواخیست، دغه حکیم الامه مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله لیکلی. د کتاب نوم دی تعویز کې شرعي احکام، دا د کتاب نوم دی. دا کتاب یې واخیسته، ما ته ویلې بس دا مې تا ته ګفټ او هدیه او تحفه که. نو ما خو اول خوند یې نه راکوه، ما دا شی تعویزګر دی او پته نه لګېږي چې دې کې به څرنګې شي. خو بیا مې حکیم الامه لیکلی دی، تاسو راشه ویې ګورئ. بیا مې یو ځل هغه مطالعه که، یقین وکړه بیا مې 3 ځل مطالعه که. دونه مزیدار کتاب دی. یو ځل خو مې په داسې ښه نیت نه مطالعه کړی، خو لیکن چې خوند یې راکړه نو بیا مې 3 ځل مطالعه که. هغې کې ډېرې مسلې ما یادې کړې که نه. الله پاک حکیم الامه ته ناشنا علم ورکړی و. الله هسې ورته علما حکیم د حکیم لقب نه دی ورکړی، د حکیم الامه. الله ورته په دې عقل او سوچ او تدبیر کې ډېر مهارت ورکړی. هغه نه یو چا پوښتنه کړې ده چې یاره جي ما ته د یو آیت یو عالم ښودلی دی، تاسو راته د دې اجازه راکوئ. نو دی ورته د الله ولی د دنیا دپاره اوس د قرآن د تلاوت وظیفه زه تا ته درکم. د قرآن مجید د یو آیت د یو ځل ویل دا د دې ټولې دنیا او ما فیها نه افضل دي. او د دې چې کوم ثوابونه په هغې دنیا کې تا ته میلاو شي، نو که دا دنیا کې ته بادشاه هم شي که نه، نو هغه ثوابونه د دې بادشاهت نه به تا ته ډېر زیات ګران قیمته وي او ډېر زیات نافع به وي. نو بیا پکې لیکلي دي وایي خیر دی د الله دپاره، کومې دعاګانې چې رانقل دي هغه خیر دی. خو د قرآن مجید آیاتونه په دې نیت چې دنیا کې به مې ورسره پیسې پې وګټم او دا چل به وکړم، دا کار مه کوئ، ځکه چې دا خو د ډېر قمقل سړي کار دی چې سونا او سره زر په غشو خرڅوي او یا مثلا جواهر او ملغلرې او قیمتي څیزونه په کمزوري څیزونو باندې خرڅوي. بیا لیکلي وه چې کومې دعاګانې رانقل دي هغه وایي که نه. هغې دعاګانو کې ترمیزي کې یوه دعا رانقل ده، د هر منزل وروسته نه ده، یو 3 کرتې وایه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عن من سواک. زه خو د جمع صیغه ځکه استعمالوم چې زه اکثره امام پاتې کېږم، نو د دې وجې نه امام ته پکار دا وي چې د خپلو مقتدیانو دپاره هم دعا وکړي. نو زه د جمع صیغه وایم اللهم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک. نو زه خو د اکفنا او اکفینی بس، نور فرق پکې نشته، د واحد متکلم او د جمع متکلم مع الغیر والا مسله ده، یعنی د جمع صیغه ده او د مفرد صیغه ده. صحیح دی. نو که تا ته هر یو اسانه ښکاري، نو یو خو دا دی د هر منځ نه وروستو دا دعا خامخا وایه، ځکه په دې کې د حضرت علي رضی الله عنه اوږد حدیث دی. حضرت علي رضی الله عنه ته یو مکاتب غلام راغی، مکاتب وایي په ما باندې قرضه ده رانه خلاصېږي نه، عقد کتابت اوږد شی دی، اوس هم رانه میسج اوږد شی، بیا به ډېر رانه اوږد شي. غلامان به ول هغوی به عقد کتابت وکړو، نو عقد کتابت مې کړی دی او هغه نه خلاصېږي. نو هغې نبي علیه صلات وسلام ما ته یوه نسخه راښودلې ده، هغه دا دعا ده، او دا دعا وایه که د غره په اندازه قرض در باندې وي الله به درنه ختم کړي. نو هغه بیا ویلې الله ترې نه ختم کړه. یا دقه رنګې نسائی کې باقاعده طور سره یوه دعا ده، نبي علیه صلات وسلام یو صحابي ته ښودلې ده، دا د اودس نه بعد ده چې اودس دې وکړه دا دعا وایه، نو الله به د کاروبار کې ډېر برکت واچي او ډېره فراخي او وسعت به پکې راشي. دعا دا ده اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. دا دعا وایه
نو ان شاء الله العزیز رزق کې به اضافه والی راشي. نور چې دا کوم دا علما دا کومې وظیفې ښیي، نو ما درته ویلي دا زیات نه زیات تجربات دي او تجربات ځوانې غالب راولي. دا یقیني خبره نه وي چې هغه یو سړي ته فایده کړې او تا ته به هم کوي، دا یقیني خبره نه ده. السلام علیکم ورحمت